خوست د غرنیزو او رنګیزو سیمو درلودونکی ښکلی ولایت چې د نوم په اورېدو سره یې په ذهن کې هسک غرونه او دنګې ونې تجسم کیږي. د دغه ښکلي ولایت ځوانان لکه د همدغو غرونو دنګ دنګ چنارونه دنګ استقامتونه لري. دا ځل د یو بل نوښتګر ځوان لیدو لپاره خوست ولایت ته ځو. نوم یې همت الله همت دی. نوموړی د خوست ولایت د لکڼو سیمې اوسیدونکی او د خوست میخانیکي انسټیټیوټ د کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی دی. همت د 2 طبي اپلیکیشنونو په جوړولو بریالی شوی چې یو یې د لیفنکارټ فارماکولوژي په نوم دی. لیفنکارټ فارماکولوژي څه شی دی او په طب کې څه رول لوبوي؟ لیپنکارت یک کورس اینترنشنل یا بین المللی است که مضامین بیسیک یا اساسی که در طبابت است در مجموع در روی اینا این کورس ساخته شده و کتاب های مختلف دارد در سطح دنیا در پانتون های معتبر دنیا از پیشش استفاده میشه و خصوصا دکتر صاحبای جوانی که میخواین به خاطر امتحان یوسی ملی چیز بکنن آمادگی بگیرن در بخش های مختلف از اونا چیز میکنن استفاده میکنن. در جمعی کورس البته ای در تمام دنیا مروج است که در هر کورسی یکی از امو مضامینش یا یکی از امو کتاباش خیلی زیاد به شهرت میرسه و استفاده خیلی زیاد از پیش صورت میگیرد. در سیریز لیپنکارت هم فارماکولوژیش خیلی زیاد مشهور است در دنیا که مردم از پیش استفاده میکنن. لیپنکارت په تیره بیا هغه فارماکولوژي ده چې د موږ تاسو په ملک کې او اکثرا په نورو ممالک کې ډېر تدریس کیږي او ډېر ښه یو جامع او منل شوی کتاب دی البته د نړۍ په سطحه باندې. د لیپنکارت فارماکولوژي کوم چې یو بین المللي کتاب دی د فارماکولوژي په برخه کې یو معتبر کتاب دی او په اکثره پوهنتونونو کې د دې کتاب څخه د فارماکولوژي د ریفرنس په حیث استفاده کیږي. د لیفنکارټ فارماکولوژي اپلیکیشن کې ټول انساني او حیواني درمل شامل دي. نوموړی تر 5 میاشتو زیار او هڅو وروسته په دې وتوانید چې د یاد اپلیکیشن جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپاري. هغه مواد چې په لیپنکارټ فارماکولوژي اپلیکیشن کې ځای پر ځای شوي په نړیوالو بازارونو کې یې تر 200 امریکایي ډالرو قیمت درلود. په دې اپلیکیشن کې په وړیا ډول د لاسرسي وړ دي. ما په اوایلو کې دغه پلان تصمیم ونیو چې د لیپنکارټ فارماکولوژي په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړم چې د نړۍ په کچه د کارېدونکو درملو معلومات ولري. نو په دغه اپلیکیشن تقریبا ما د کار موده وټاکله چې 5 میاشتو کې باید دغه اپلیکیشن تکمیل شي. نو د دغه اپلیکیشن له تکمیلېدو وروسته په دغه اپلیکیشن کې ما داسې مواد ځای پر ځای کړي وو تقریبا په نړیوال بازار کې تر 200 امریکایي ډالرو پورې اهمیت لري. نو دغه اپلیکیشن د نړۍ په کچه د ټولو حیواني او انساني کارېدونکو درمل په دغه اپلیکیشن کې ځای پر ځای شوي دي یا دغه اپلیکیشن یې له ځانه سره لري. د لیفنکارټ فارماکولوژي اپلیکیشن کې نه یوازې طبي معلومات ځای پر ځای شوي بلکې د نړۍ په کچه د طبي برخې زده کړیالانو ته یې د دې زمینه برابره کړې چې د نړۍ په کچه مشهورو ډاکټرانو سره په اړیکه کې شي او همدارنګه د همدې اپلیکیشن په واسطه زده کړیالان کولی شي چې د نړۍ په کچه مشهورو پوهنتونونو کې طبي زده کړې په انلاین بڼه ترسره کړي. د دغه اپلیکیشن څخه د طب برخې زده کړیالان یا که په کل کې ووایم ډاکټران ګټه اخیستلی شي، هغه که د طبابت په برخه کې فارمسیست وي یا میډیکل ټیکنالوژي برخې زده کړیال وي. نو په عموما کې ووایم د طب برخې زده کړیالان د دغه اپلیکیشن څخه ګټه اخلي او د دغه اپلیکیشن مواد مخکې د یو کتاب په بڼه مثلا
په نړیوال بازار کې تر $200 پورې اهمیت لري. که همدا اوس تاسو مثلا امازون یا همداسې نورو کمپنیو سرچ انجنونو کې سرچ کړئ لیپنکارټ فارماکالوژي، نو د دغه موادو اهمیت، د دغه موادو بیه به تاسو په خپله هلته وګورئ. خو اوس مهال د دغه اپلیکیشن په فعالېدو سره خلک کولی شي چې دغه مواد وړیا ترلاسه کړي او اپلیکیشن انسټال کړي او هغه کوم مواد چې مخکې په ډالرو ترلاسه کېدل اوس خلک کولی شي چې دغه مواد وړیا ترلاسه کړي. د یاد اپلیکیشن څخه نه یوازې په افغانستان کې ډاکټران او د طبي برخې زده کړیالان استفاده کوي، بلکې په ګڼو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. فعلا دغه اپلیکیشن څخه په ټوله نړۍ کې که ووایم برخال 28 هیوادونو کې کار کوي او فعال دی او 15,000 استعمالونکي لري او هره ورځ تر 10,500 یا 10,600 پورې استعمالیدونکي دغه اپلیکیشن لري. همت د لیپنکارټ فارماکولوژي اپلیکیشن بشپړولو وروسته خپل دوهم اپلیکیشن هم بازار ته وړاندې کړ چې یاد اپلیکیشن د انسان رګونو په اړه بحث کوي. لیدي وروسته د لیپنکارټ فارماکالوژي وروسته ما دوهم نړیوال اپلیکیشن مارکیټ ته وړاندې کړو چې هغه د انسایکلوپیډیا اف کارډیوواسکولر په نوم نومیږي، چې د انسان د زړه او د رګونو سیستم تر مطالعې لاندې نیسي. یعنی په دغه اپلیکیشن کې داسې مواد ځای پر ځای شوي دي چې په نړیوال بازار کې که موږ او تاسې انسایکلوپیډیا اف کارډیوواسکولر انفارمیشن سرچ کو په هارډ کاپۍ یا په سافټ کاپۍ کې به تاسو تر $100 پورې بیه وګورئ. د دغه اختراع کوونکي ځوان اختراعات دلته پای ته ونه رسېدل او همت سره له دې چې له ستونزو سره مخ و، خو بیا هم توانېدلی چې 2 نور اپلیکیشنونو باندې هم کار پیل کړي. لدې وروسته د دغه 2 نړیوالو اپلیکیشنونو وروسته ما د خپلو نوښتونو له جملې څخه 2 نور سیسټمونه م رامنځته کړي دي، خو تر اوسه پورې غیر فعال دي ځکه عوایدو ته اړتیا لري. په دغه برخه کې که ووایم ما د پوهنې په برخه کې یو سرچ انجن سیسټم رامنځته کړی دی چې په ټوله نړۍ کې به د افغانستان لپاره کار کوي. بل هغه سیسټم ما د واتساپ په ډول سیسټم رامنځته کړی دی چې د افغانستان لپاره به خاص لکه واتساپ په ډول کار کوي او زموږ او ستاسې ډیټا یا معلومات به د بهرنیو خلکو یا د بهرنیو هیوادونو په لاس کې نه وي. کوم هغه اړیکې چې موږ او تاسې په خپلو کې سره ټینګو هغه به ټول په مرکزي ډیټابیس کابل کې شتون لري. د همت کورنۍ غړي وایي چې همت زیارکښ دی، تل یې په خپلو درسونو کې هڅه کوله. موږ ډېر خوښ یو، دا د خپل کوښښ خپل زیار و چې دی دغه ځای ته رسېدلی دی. دا کې تر ټولو زیات چې د په خوشحالۍ باندې ډېر خوشحال دی او د کړنو دپاره یعنې د املا د تیر خاصیت لري. هغه زموږ پلور مبارک دی چې هغې ډېر خڅولی دی، بیخي زیات خڅولی دی. خو دا یې په تعلیم باندې ډېر مصروف هر وخت تعلیم په هغه کې هر وخت خپل مسلک کې ریسرچ کې. ډاکټرانو د همت د نوښتونو څخه خوښي څرګندوي او غواړي چې داسې ځوانان دې وهڅول شي. ابتکار را که از جانب انجینر صاحب همت الله چیز شده صورت گرفته، در این مورد ما ستایش میکنیم و مثل که شعارشان است که ما برای هر دکتر و هر محصل $200 چیز کردیم، سیوینگ کردیم به خاطر ساختن این اپلیکیشن. این مسئله واقعیت است و ما موفقیت‌هایش هرچی بیشترش از خداوند خواهان هستیم و ایرا ریکمند میکنیم یا توصیه میکنیم برای هر محصلی که در بخش طب و طبابت سر و کار داره یا شامل همی فامیل و خانواده میشه. ما جدا این را توصیه میکنیم و استفادهش از اینکه به شکل اپلیکیشن چیز شده تدوین شده. نو دغه ځوان چې دغه فارماکولوژي سافټویر کوم جوړ کړی دی، اپلیکیشن جوړ کړی، دا ډېر غټ ابتکار کړی دی او دا باید تشویق شي دولت دخوا. او بل ډاکټر صاحبان دپاره ډېر کار اسانه کړی دی. د ډېر علاوه دې نه چې د اقتصادي نظره دې ته ضرورت نشته چې ته لاړ شي یو غټې پیسې په دې ورکړي او بل لا چې په هر ځای کې دې ته اکسس کولی شي ترلاسه کړي. یعنې خالي چې انټرنیټ ته ولري ته کولی شي حتی په موبایل کې هم
د اپلیکیشن ډاونلوډ کړي او ډېر په اسانۍ د دې نه استفاده وکړي. اکثرا که موږ تاسو فکر وکړو هر څه چې د اپلیکیشن په شکل راځي یعنې په دې معنی باندې چې زموږ تلیفونونو ته ډاونلوډ کوو یې او هغه زموږ ته 40 ساعته د دسترس وړ دی یعنې لاسرسی ورته لرو نو په دې معنی باندې که چېرته دا کتاب زموږ سره په PDF کې په تلیفون کې موجود وي د هغې څخه موږ په هر وخت کې استفاده کولی شو او بدون د مصرف څخه چون د فارماکولوژي قیمت چې دی لږ څه پورته دی تر 500 شپږ سوه 700 روپۍ پورې قیمت لري او د دې اخیستل چې دي ځینو محصلینو ته ګران تمامیږي نو په دې اساس که چېرته د دې اپلیکیشن جوړ شوی دی هغه تاسو انشاءالله یادونه وکړه چې دې اپلیکیشن کوم ځوان جوړ کړی دی نو دا یو مثبت راسره ده او د دې نه به انشاءالله ټول محصلین د فارماکولوژي مضمون په ارتباط باندې مفید معلومات ترلاسه کوي او لاسرسی به ورته اسانه وي. لیپین کارت اپلیکیشن چې دا د زیاتره ډاکټرانو لپاره ډیر مفید تمامیږي څوک چې په فارمسي برخه کې خپل زده کړې مخته وړي یا غواړي چې فارمسیست شي نو دا اپلیکیشن د دوی لپاره ډیر ګټور ده. د خوست میخانیکي انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې زده کوونکي یې هڅاند دي چې په ګڼو نندارتونونو کې یې لاسته راوړنې درلودلې. د مسؤلینو په وینا د خوست میخانیکي انسټیټیوټ زده کړیالان د هیواد په کچه دوهم ځای خپل کړی. مونږ تقریبا د امارت پرتګ سره په خوست میخانیکي انسټیټیوټ کې داسې نوښتونه محصلینو کړي دي چې ټول خلک ورته حیران دي. یعنې مختلفو برخو کې موټرې جوړ کړي دي، ټنګونه جوړ کړي دي، ډرون الوتکې جوړې کړي دي او ماشینونه د برق ماشین داسې یو ماشین جوړ شوی ده چې مثلا لکه بیګ داسې وړه کېږي یعنې ولډینګ کوي چې هغه یو بهترین ماشین ده. څه وخت مخکې د افغانستان په سطحه په کابل کې یو نندارتون ملي نندارتون 40 ولایتونو حل ګډون کړی و په هغه کې خوست دویم نمبر کې رول لرو. دا زموږ د محصلینو د نوښتونو برکت و چې کله خلکو هغه نوښتونه ولیدل خلک داسې ورته حیران وو چې مثلا په دومره لوړه سویه په دومره کم امکاناتو به حیرانونکي وو. نو انشاءالله موږ په راتلونکي کې دې برخه کې هغه یو متوجه یو موږ مشران متوجه دي. همت له ځوانانو څخه غواړي چې په هر حالت کې د خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نو دوی ته زه داسې وایم چې مونږ او تاسې ممکن افغان دولت دومره څه ونه لري چې مونږ او تاسې اړتیاوې پرې پوره کړي یا فرضاً مونږ او تاسو ته د کار زمینه مساعده کړي نو تعلیم هیڅکله مه پرېږدئ. نوموړی له دولت څخه غواړي چې په مالی برخه کې د مرسته ورسره وشي او پر دې باورمند دی چې په دې برخه کې کولی شي نور نوښتونه هم رامنځته کړي. د دغه سیستم لپاره مصارف مو ته ضرورت ده، شته موادو ته ضرورت ده. هغه تر اوسه پورې زه نه لرم ځکه ما تر اوسه پورې د خپل سوشل میډیا اکاونټونو څخه یا فرضاً له رسنیو څخه په دولت باندې هم غږونه کړي دي چې مثلا زه کولی شم دغسې سیستم رامنځته کړم یا نور هم فراخ سیستمونه په دولتي یا نظامي یا ملکي برخه کې رامنځته کړم خو تر اوسه پورې زما غږ هیڅ چا هم نه دی اورېدلی په دې برخه کې. یعنې تر اوسه پورې ماته هیڅ چا هم ریسپانس نه دی راکړی نو مجبور مکلف یم چې دغه سیستمونه په خپل کمپیوټر کې ځان سره وساتم. خب خواهش ما از هر کسی که نه تنهایی که دولت کسایی که مثلا اونا توانمندی را دارن خواهش ما این است که جوان سپورت شود تا ای که بتانه عموت کتاب های در هر بخش در هر مضمون کتاب های خیلی معتبر وجود داره که اونا ضرورت دارن به ای که به شکل مثلا اپلیکیشن در بیاین جور شون به شکل اپلیکیشن و اویلیبل شود برای دو کسای عزیز ما که در هر جایی که می باشن در هر مکانی که می باشن ازش استفاده بکنن. دا چې په نړۍ کې د ټکنالوژۍ چارې خورا په ګړندۍ توګه پر مخ روانې دي ورځ تر بلې نوي نوښتونه رامنځته کیږي او د ژوند ټولې چارې په همدې نوښتونو اسانه شوي دي. د خوښۍ ځای دی چې اوس په افغانستان کې ګڼو نوښتګرو هڅې پیل کړي او د نوښتونو رامنځته کولو لپاره یې مټې رانغاړلې دي. لرې نه ده چې د ټکنالوژۍ په برخه کې به افغانستان د نړۍ د نورو هیوادونو سره قدم په قدم ګام واخلي.